بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو سهار مو په خیر یو نوی ویډیو سره نن سٹارټ کوو سی پلس پلس پروګرامینګ نو راځم زه ډیف سی پلس پلس اوپن کوم اوپن هغې نه پس یو نیو پروجیکټ به زه واخلم یا نوی فایل به واخلم او زه به راشم خپل کوم ساینټکس چې د هغه به زه برابر کړم ورته آیو سټریم هغې نه پس یوزینګ نیم سپیس std او دا زما مین فنکشن شو نو ملګرو دا مین فنکشن ما جوړ کړ اوس راځو ګورو چې نوی ټاپک موږ څه شی لرو کلیر ده نو ما سره څه شی دي سلایډس دي نن موږ تاسو اپریټر باندې خبره کوو چې یاره اپریټر یعنی څه شی operator is a special symbol that tell the compiler to perform specific mathematical or logical operation نو دا موږ سره د سی پلس پلس اپریټرز دي په ټول سی پلس پلس کې موږ سره دومره اپریټرز دي ما د مکمل کلاسیفای کړي دي په بخښونو مې تقسیم کړي دا اپریټر دا ټایپ د نومې ده اول ما سره یونری اپریټر ده چې پلس پلس دوه دانې جمع او دوه دانې منفي ده بیا ورپسې باینري اپریټر دي باینري اپریټرز کې بیا موږ سره ډېر زیات دي پلس ماینس ملټیپلای ډیوایډ او ریمایندر ورته وایي صحیح ده که نه ریمایندر باقی مانده ته وایي سمه ده نو په دې هر یو اپریټر باندې زه تاسو ته بیل بیل پروګرام کار کوم او اګزامپل در کوم یو نه دوه په هر یو اپریټر لپاره کېدای شي زه دوه درې اګزامپل در کوم نو دې شی د اپریټرز ته صرف وګورئ چې موږ سره په سی پلس پلس څومره اپریټرز دي کلیر ده دې ته اتوماتیکل اپریټر وایي دې ته ریلیشنل اپریټر وایي د ریلیشنشپ دپاره استعمالیږي دا زیاتره وخت کې موږ لوپس کې کار کوو او اف کنډیشنز کې یا نیسټډ اف کنډیشن نیسټډ لوپس کې دې باندې کار کوو دا چې دی سم عادي جمع منفي مثبت دغه شیان دي دا چې د یونري اپریټر ورته وایي دې ته دا صرف د انکریمنټ او ډیکریمنټ دپاره کار کوي دا چې دی لاجیکل اپریټر دی منطقي لاجیکل یعنی منطقي ډیسیژن چې کله ته یو پروګرام جوړوي چې هغه خپل منطق نه کار واخلي په دې په باره کې ټول کې پروګرام ته کار کوم بټ ویز اپریټرز دي داس شي د امر روان پروګرامونو کې ته کار کوم چې دا صرف موومنت کوي چې بټس چې دی دا ډیټا چې دا سٹور کیږي د بټ په شکل باندې نو دغه ډیټا موومنت کوي صحیح ده کنه مثلا د یو بټ نه واخله بل بټ ته بل بټ نه واخله بل بټ ته دا موومنت کوي خیر نوی دی خبره لږ به تاسو ته درندې ښکاري خو په هر ویډیو کې په دې باندې کار کوم نو اسانه بشي بل اسایمنټ اپریټر دی اسایمنټ اپریټر مساوي پلس مثبت دا چې د سی لپاره په کاري دا هر یو بیل خپل وظیفې لري دا اپریټر سم ده ملګرو او اخر کې به ټرنري اپریټر دی چې دا اپریټر دا چې لپاره استعمالېږي دا د کنډیشنل دا خو دا څنګه کنډیشنل ده په دې باره کې زه بیا ته وایم دې کې ما یو نوٹ لیکلی دی چې دا ټول د سی پلس پلس څه شی دي اپریټرز دي او د دې نه به موږ تاسو یو څو دانې چې اوس په دې فلحال مثلا بیسکس لیول ده نو موږ به تاسو ارتھمیټک اپریټرز باندې کار کوو او همدغسې به اسایمنټ اپریټرز باندې کار کوو لګیا به بیا وروسته په دې ویډیوز کې تاسو ګورئ فالو کوئ دا ټول باندې به زه کار کوم انشاءالله نو راځو اول موږ تاسو چې کار کوو اول اخلو دا ارتھمیټک اپریټر او اسایمنټ اپریټر باندې کار کوو نو راځو دلته که زه واخلم چې فور ایگزامپل int x نو x زما یو ویریبل ده نو دې ته اسایمنټ اپریټر وایي چې زه اکول واچوم نو دې ته ما څه کړه اسایمنټ وکړه اسایمنټ وایي ویلیو ورکول ته چې ته یو هغه ته ویلیو ورکوي دې ته چې وایي اسایمنټ اپریټر ده سمه ده ملګرو که زه راځم ته ورته وایم چې سی آوټ کړم ته څه شی ټوټل نمبر ټوټل یا فور ایگزامپل تنه ټوټل از ایکول ټو او زه ته راشم ورته وایم چې ماته څه وکړه ماته x راکړه نو دا به اسانه خبر ده اسایمنټ مې وکړه زه به دا سیف کړم د فورت په نوم باندې غلط مې مولیک خیر که صحیح مولیک سمه ده دارن کومه نو ګور ټوټل 50 سمه ده 50 نو دا ما سره چې اسایمنټ اپریټر دا چې ما خپل ویریبل ته ویلیو اساین اوس راځو ملګرو ارتھمیټک اپریټرز باندې کار کوو چې څنګه به دوه ویلیو جمع کوي سمپل خبره ده ډیر اسانه ده نو زه د لږ تیز کار کوم ځکه دا اسانه خبره دي زه واخلم چې int y is equal to assign مې که 70 او زه دواړه غواړم جمع کوم نو int for example ټوټل یا ټي به واخلم از ایکول ټو x جمع y نو دا ډېر اسانه خبر ده او دلته به راشم ورته وایم چې ما ته ټوټل دلته شو که x مه شو که y شو که
اوس که وای شو کوم دا به شو کوي ګورې ملګرو نو زه بلته چې واخلم ټي به واخلم که زه ما ورته وای اخیستی بیا د وای قیمت ماته شو کوو نو دا ما سره 100 کېږي صحیح ده ملګرو همداسې که زه ماینس غواړم نو صرف دا چینج کوم ماینس ته تاسو وګورئ ملګرو دلته ما ماینس ورکړه نو د ایکس نه چې د 50 نه چې اویا لاړ شي چې پاتې شي ماینس 20 به پاتې شي نو تاسو وګورئ ملګرو ماینس 20 پاتې شو ته دا ویلیوز چینج کولی هم شي فار ایگزامپل ویلیوز د چینج کړه 100 مې واخیسته نو چې د 100 نه 70 لاړ شي ما سره به 30 پاتې کېږي نو تاسو وګورئ ملګرو 30 یعنې 30 ما سره پاتې شو ښه همدغسې مثلا ضرب دی که زه دا ضرب کومه دواړه دلته به راشم ګوره رن به یې کړمه دا ګورئ دومره کېږي وزره کېږي او که زه همدغسې دا تقسیم کومه مثلا تقسیم کومه نو دلته راشي تاسو وګورئ ملګرو د ما تقسیم علامه ور واچوله نو دا ګوره سل چې په اویا باندې تقسیم شي نو یو رسیږي یو نه رسیږي یو نه زیات رسیږي 1.څه رسیږي سمثینګ یعنی 1 پوینټ سمثینګ 1.څه کومه ویلیو غواړي خو دې صرف ما ته یو ولې راکړه ځکه ما آی ان ټي اخیستی دی ملګرو نو ځکه دغه اشاره دار قیمت نه راځي که ته چې داسې یو اپریشن کوې یا داسې یو پروګرام لیکې چې یک اشاره در راځي نو بیا دا ټول به فلټ اخلي ته فلټ صحیح ده که نه دا فلټ واخله دا فلټ واخله یا فلوټ واخله او دا فلوټ واخله سمه ده اوس یې رن کړه ملګرو نو اوس سل چې تقسیم کړه په اویا باندې فکس قیمت به درکوي چې 1.څو رسیږي دا وګورئ ملګرو 1.42 صحیح ده ملګرو نو زه راځم څه کار کوم دا مثلا چې د فلوټ په باره کې مې حساب چې ماته فلوټ ویلیو یا د اشاره دار راکړي یو بل اپریټر دی ځکه دا مثلا مثبت منفي ملټیپلای تقسیم او بل اخر کې مثلا چې ریمایندر ده ریمایندر نه مطلب دا ده ښه نو ملګرو ریمایندر څنګه چې مخکې ویل دا ریمایندر ده دې ته ریمایندر علامه وایي اپریټر وایي نو دا به تاسو څنګه کاروئ فار ایگزامپل زه راځم دلته وایم ورته یو مې واخیسته چې آی ان ټي مې واخیسته ایکس مې ورته ویلی از ایکول ټو فار ایگزامپل 5 نو دلته ما 5 واخیسته اوس راځم سپوز ورته وایم چې ایکس کې ما سره 5 دي آی ان ټي وای مې واخیسته y was equal to کومه څه شی ورته وایم د x remainder 2 دې مطلب څه شی ده په y کې ماته څه شی واچوه د x راواخله تقسیم که په دوه باندې چې باقی مانده پاتې کېږي هغه ماته په y کې واچوه اوس دا ویلیو همیشه تاته یا 0 درکوي یا تاته 1 درکوي دې مطلب دا دی چې 15 راواخله ځکه 15 په x کې پراته دي x راواخله په دوه باندې تقسیم که چې شی باقی پاتې کېږي هغه به د y کې واچوي سپوز اوس ورته وایم چې سی آوټ که ماته څه شی باقی مانده ته ریمایندر وایي سمه ده زه ورته وایم چې ریمایندر څو که ماته ایکول ټو equal to او دې خواته به راشم څه به وکړم وای به واخلم نو اوس تاسو وګورئ ملګرو نو 15 چې په دوه باندې تقسیم شي دوه مکمل راسي باقي تا سره یو پاتې کېږي زه دا رن کوم نو دا به تاته یو ښیي دلته ګوره 1 ریمایندر 1 یعنې باقي مانده یو دی که زه چېرته فار ایگزامپل دا لس واخلم نو اوس به ما سره ریمایندر چې راسي 0 به راځي ځکه چې لس ته واخلې په دوه باندې تقسیم کړي نو پوره ورسېده تا ته ایکس 0 اچوي وای کې تا ته 0 اچوي او 0 ورته ښیي یعنې دا درته باقي مانده ښیي سمه ده ملګرو اوس که زه چې فار ایگزامپل داسې ورته وایم چې فار ایگزامپل زه ورته وایم چې آی ان ټي وای کې ماته څه وکړه از ایکول که 10 راواخله 10 نه x ځکه ما 10 خپله x دی دا ریمایندر که په 2 باندې نه په 3 باندې نو دې مطلب اوس دا دی چې ته دا لس چې دا د لس چې کوم په x کې پراته دي د x راواخله تقسیم که په 3 نو ملګرو دا ماته یو راکوي ځکه به یو راکوي چې ته لس په 3 باندې تقسیموې نو 3 پوره رسیږي او یو تاته باقي پاتې کېږي دا اوس ګوره زه دا رن کومه دا ګورې ملګرو تاته 1 درکوي اوس که زه همداسې راشم چې ورته وایم که زه مثلا ورته وایم 9 دا وګورئ ملګرو رن کومه ده نو ما سره به 0 پاتې کېږي ځکه 9 په 3 باندې پوره تقسیمېږي فرض مثال که زه چېرته راشم دا ورته وایم چې 11 نو اوس تاسو وګورئ ملګرو نو 11 چې په 3 باندې تقسیم شي ما سره به باقي مانده کې 2 راځي ځکه 9 پوره تقسیمېږي په 3 باندې او 2 به در سره باقي مانده راځي دا وګورئ ملګرو ریمایندر 2 نو دا ما سره چې ده ریمایندر اپریټر ده دا بیا وروسته موږ تاسو پروګرامینګ کې ډېر زیات په کارېږي دا ریمایندر موږ ډېر غټ مشکلات حلوي ملګرو نو ملګرو راځو د سی ان د سی آوټ لرنه آخري پروګرام کار کوم په دې ویډیو کې بیا به دا ویډیو سټاپ کو بل ویډیو کې به دوام ورکوم فار ایگزامپل آی ان ټي ایکس او وای مې واخیسته سمه دا آی ایکس دوه شی دي ما سره variables دي او زه به ټیم واخلم ټوټل سمه ده او دلته به راشم یعنې ما 3 variables واخیسته 3 variable x y او t زه ورته وایم چې سی آوټ که ماته څه وکړه ماته انټر نمبر
ان اکس اکس کې ماته نمبر واچوه او هغې نه پس دا انډل واخلم بیا ورته وایم چې سی ان که ماته ان ماته اکس واخله او بیا سی آوټ کا ورته انټر نمبر ان واي سمه ده نو زه بلته راشم ورته وایم چې انډل واخله او هغې نه پس بیا سی ان که دا ګورئ ملګرو سی ان که واي دا دواړه چې واي شو بیا هغې نه پس ماته څه وکړه ټي راواخله از ایکول ټو که سو ته وایه چې اکس جمع واي او هغې نه پس ماته ټوټل ماته څه وکړه سی آوټ که ماته څه ته به ورته وایې چې اکس جمع واي دغه میسج شو دی ما او هغې نه پس څه وکړه ماته ټي دا اوس وګورئ ملګرو یو پروګرام دی وړوکی غوندې انټر کومه دلته څه مسله ده ګورئ دا دواړه چې دا دوه اپریټرز چې دي دا د سی آوټ دپاره استعمالېږي د سی ان دپاره دا استعمالېږي دا کومه مخه به یې دې خوا ته وي نو زه راځم دا رن کومه دا ګورئ ملګرو انټر نمبر ان ایکس زه به ورته وایم چې فور ایگزامپل 20 او زه انټر نمبر ان واي که زه ورته وایم 5 نو x جمع y is equal to 25 دا 25 ماته راکوي که زه بیا دوباره رن کوم دا او فور ایگزامپل 40 او 20 نو ټوټل از اکول 60 همدغسې تاسو کولی شئ ملګرو دا منفي ضرب تقسیم د ټولو باندې کار وکړئ سمه ده او ریمایندر باندې هم کار وکړئ وروسته بیا اف کنډیشنز راځي زه یو داسې پروګرام لیکم هغې کې چې مثلا ماته وایي چې انټر نمبر زه نمبر ورته ورکړم نو کمپیوټر دې ماته وایي چې تا طاق نمبر راکړی که تا جفت نمبر راکړی نو بیا په دا ریمایندر باندې به معلومیږي سمه ده ملګرو نو دوام به یعنې کنټینیو کوو به نوې ویډیو کې